اے نوجوانا دا د روجې میاشت تا نه په څه کې تېرېږي؟ افسوس دی په تا باندې اے نوجوانا، تا نه د خپلې ځوانۍ نه فایده واخسته، اے نوجوانا نه دې د وقت نه فایده واخسته، اے نوجوانا نه دې د رمضان د میاشتې نه فایده واخسته. نوجوانا د رمضان میاشت په فیسبوک تېره کړه، اے نوجوان لویه تباهي دې وکړه چې د رمضان غونډه میاشت کې هم ته ټیک ټاک ته اوزګارې او ته یوټیوب ته اوزګارې. اے نوجوانا تاله جړا ده، اے نوجوانا پتا افسوس دی، اے نوجوانا پتا د جړا موقع ده چې میاشت رمضان کې هم ته د لډو د کرکټ نه اوزګارېږي. اے نوجوانا مسجد ته راشه، د الله د کتاب درس کیږي، قرآن زده کا، عقیده به دې سمه شي. عبادات وکړه، الله ته ولاړ یا دا خپې وپړسوه الله ته په ولاړه. کم سړی چې د رب په عبادت ځان نه ستړی کوي، قسم دی الله یې د دنیا په ګټلو باندې انتهایی ستړی کوي. ځان رب ته ودروه، د رب دپاره ستړی شه، الله به د دنیا د ستړی نه وساتي. مونږ رب ته ځان ستړی کول پرېښودل، الله په دنیا مونږ ستړی کوي که نه ستړی کوي؟ سرمنې مو ووتې د دنیا په ګټلو، کله عمر ته مسافر، کله سور نور ته ولاړ، کله یو ځای مصروفه، کله بل ځای مصروفه، دنیا داسې مصروفه کړی یو. والله د روژې په میاشت کې هم تکبیر اولا سره مونځ زمونږ نه کېږي، دنیا ګټل غواړي. دی وجه دا ده کم انسان چې خپل رب له وقت نه ورکوي، الله د هغه وقت صرف په دنیا لګوي چې هغه صرف جړا ده، ارمانونه او افسوسونه دي، نه د آخرت ګټه نه د دنیا دمه. وروڼو ځان د رب العالمین د پاره ستړی کړئ. دا میاشت رب العالمین غوره کړې ده، الله ته ګرانه ده. دا میاشت دومره ګرانه ده، دا لوږه زمونږ د رب العالمین د پاره ده. حدیث ته ترمذی شریف کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لخلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک. د روزدار د دې خولې بدبوئی دا کله چې خېټه تشی شي کنه، د دې معدې نه د لوګي یو بلاس راځي، سړی په خپل خوله کې محسوسوي، خو بل سړي ته پته لګي چې د دې خولې نه کله دا بدبوئی شروع شي او زیات تر د مازیګر ټایم کې. پیغمبر علیہ السلام فرمائی اطیب عند الله من ریح المسک، الله ته دا د مشکو د انبرو د خوشبوینا د روزدار د خولې د بدبویم بهتر ښکاري. د چا د خولې بدبویي چې الله ته خوښه ده، د دغه انسان خوشبودار اعمال به الله ته څومره خوښي. دا بدبویه ذائقه د رب ته خوښه ده، نو خوشبودار اعمال به الله ته څومره محبوبي وی به که نه به وي. الان کې چا سره چې خبرې کوي نو هغه نه غواړي چې دی ما سره خبرې وکړي. د هر سړي د خولې داسې هوا وي د معدې د لوږې د وجه نه، خو الله ته خوښه ده. ولې؟ دا لوږه د الله دپاره ده، دا تنده د الله دپاره ده. کني حلالې اوبه هم میلاویږي، حلاله روټۍ هم کور پرته ده، خو د هغه رب حکم نشته. باس مونږه بوک اړتال کړی دی. الله ته په دې باندې ډېر لوی فخر حاصل دی. زما بندگان زه هم مه خوره بس نه خوري، زه هم مسکه بس نه څکي. نو لخلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک، د روژهدار د خولې د بدبویي الله ته د مشکو د عنبرو نه هم زیاته محبوبه ده. د دې نه لوی قدر بل کیدی شي؟ دومره لوی بادشاه چې عرش او پرش مالک دی، هغه ذات ستا د خولې بدبویۍ له ملایک رالیږي، نوره مینه تا سره څوک وکړي؟ او په دومره حال کې ته رب ته نه اوزګار، ته د شپې الله ته جاړې نه، ته نوافل نه کې، ته تلاوت نه کې، ته دین له ټیم نه ورکې. الله اکبر کبیره، هلاکت ته په مسلمان باندې نن راغلی دی.